دوستانو راځئ چې د محمد زمان نه یو خوږ کلام واورو. غزل نه وړاندې به یو څو شعرونه ته وایم. ارشاد. چې ورکه یې نامه شه غریبې ډېر جړولي یو. ورکه یې نامه شه. ورکه یې نامه شه مړه ډېر یې جړولي یو. دغې غریبې خو مونږ د هر څه نه ویستلي یو. واه واه ډېر ښکلی ډېر مزېدار. ورکه یې نامه شه مړه ډېر یې جړولي یو. دغې غریبې خو مونږ د هر څه نه ویستلي یو. ډېر ښکلی. او پلار راته ویل د تربورانو دوستي مه کوه. پلار راته ویل د تربورانو دوستي مه کوه. دغو ظالمانو خو بې اوره مونږ سېزلي یو. ډېر ښه ډېر ښکلی. راته یادېږي د خپل ژوند د غریبې ورځې چې په نهره تېرولې به مونږ شپې ورځې. واه واه ډېر ښکلی. راته یادېږي د خپل ژوند د غریبې ورځې چې په نهره تېرولې به مونږ شپې ورځې. ډېر ښه. او شعر ده چې کله غوړي کله چیني کله به دوړه نه وه. کله غوړي کله چیني کله به دوړه نه وه. سخته ګرمي وه او د اوړي وې اوږدې ورځې. ډېر ښکلی ډېر ښه. کله غوړي کله چیني کله به دوړه نه وه او سخته ګرمي وه او د اوړي وې اوږدې ورځې. او ما په قرضه د دوکاندار نه څه سودا راوړله. ما په قرضه د دوکاندار نه څه سودا راوړله. بیا مې شمارلې د خپل پلار د دیاړې ورځې. واه واه ډېر ښکلی. او چا په اختر کې به چرګان او پلونه خوړل. چا په اختر کې به چرګان او پلونه خوړل. زمونږ په ساګو تېرېدې د خوشحالۍ ورځې. واه 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 ډېر ښه ډېر ښکلی. او مخکې شعر دی کې چې اوړی چې تېر شو نو د ژمي تکلیفونه راغلل. اوړی چې تېر شو نو د ژمي تکلیفونه راغلل او ما بې څادره تېرولې د یخنۍ ورځې. ډېر ښکلی ډېر مزېدار. او بکتار دی چې ارشاد. زمانه دغسې ساده شعرونه لیکه. زمانه دغسې ساده شعرونه لیکه. اوس خو راغلي دي په تا د شاعرۍ.